د بدخشان سرو زرو کانونو کې د خلکو کاري بوختیا. سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران تلویزیون څخه یو تازه او مهم خبر ته. د کانونو او پټرولیم وزارت اعلان کړی چې د بدخشان د سرو زرو د استخراج ظرفشویي په پروژه کې له 100,000 څخه زیات کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په کار بوخت دي. یاد وزارت یکشنبه د سلواغې 26مه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي چې دا کسان د بدخشان په ولسوالیو شهر بزرگ، یاوان، کوهستان، راغستان، خواهان او ارغنج خوا کې د سرو زرو د کانونو په استخراج او ورسره تړلو تخنیکي چارو کې فعالیت کوي. د خبرپاڼې له مخې په بدخشان کې د سرو زرو قراردادي شرکتونو د ټولنیزو خدماتو په برخه کې د 223 میلیونه افغانیو په ارزښت د 18 پرمختیایي پروژو عملي کار پیل کړی دی. په دغه پروژو کې د کوکچې سیند پر سر د 5 پلونو جوړول، د سړکونو بیا رغونه، د اوبو رسولو شبکو رامنځته کول، عامه خدمتونه او نور بنسټیزې پروژې شاملې دي. وزارت زیاتوي چې په بدخشان کې د سرو زرو استخراج نه یوازې د سیمې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، بلکې د ولایت اقتصادي وضعیت هم په څرګنده ډول ښه کړی دی. بدخشان د افغانستان له هغو ولایتو څخه دی چې بډایه معدني سرچینې لري. د سرو زرو کانونه د پخوا راهیسې د ځایي خلکو د پام وړ پاتې شوي دي. په دې ولایت کې ظرفشویي تر ډیره د دودیزو لارو او د کوکچې سیند د اوبو په وسیله کیږي، خو په وروستیو کلونو کې د کانونو د قراردادونو له ورکړې سره دا بهیر تر یو اندازې منظم او تخنیکي شوی دی.